بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ریدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اهلا بكم ومرحبا في كتاب قراءة اللغة العربية للصف الثامن. د وعدې مطابق ان شاء الله د اتم صنف د عربي ژبې کتاب هم شروع کوو. اراده لرم چې د اوم صنف د اتم صنف نهم صنف یو ورځ به د اوم صنف درس وایو، بله ورځ به د اتم صنف درس وایو، بله ورځ به د نهم صنف درس وایو. نو هره ورځ به یو کتاب ته ورکو. البته درس به لږ اوږد وي انشاءالله، چې ډېر درس به وایو، او په دې هیله چې تاسې هم ورسره حوصله ولرئ. راځو د قراءة اللغة العربية للصف الثامن د اتم صنف درس دی، او عام ښوونځیو کې دی. راځو ګورو چې اول درس کې څه دی. ملي سرود خو به انشاءالله ټوله ته یاد وي. بسم الله الرحمن الرحیم للصف الثامن 1398 د کتاب ځانګړتیاونه هم تیریږو. ډایرکټ دا به تاسې ټول پښتو کې دي انشاءالله، دا خو تاسې لولئ. فهرست ته ځو. الثعلب والدجاجه لومړی درس بلدي الجمیل دی، دا فهرست دی. راځو الدرس الاول، لومړی درس بلدي الجمیل. بلدي د اووم صنف کتاب که چا مطالعه کړی وي، هلته ما وویل چې بلد یا اسم سره چې دا یا ولګي دا زما، بلدي زما هیواد، زما ملک، زما وطن، قلم قلمي زما قلم. بلدي زما هیواد، الجمیل ښایسته، زما ښایسته هیواد، زما ښایسته وطن، زما ښایسته ملک. هر رقم چې وایي صحیح دی. راځو اسمو بلدي، اسمو نوم. اول همداسې وایم، بیا وروسته یې معنا کوو. اسم بلدي جمهورية أفغانستان الإسلامية. عاصمة بلدي كابل. 99% من سكان بلدي مسلمون. بلدي يقع في وسط قارة آسيا، ومساحتها 650 ألف كيلومتر المربع. الدول المجاورة لبلدي هي إيران من جهة الغرب، وباكستان من جهة الشرق والجنوب، ودول آسيا الوسطى تركمانستان، طاجكستان وأوزبكستان من جهة الشمال، والصين من جهة الشمال الشرقي. بلدي يتكون من 34 ولاية، أشهرها قندهار، ننغرهار، بلخ، هرات. يتغير جو أفغانستان حسب فصول السنة. أفغانستان بلد زراعي يزرع فيها أنواع من الحبوب والفواكه. من فواكه بلادي المعروفة العنب، التفاح، الرمان والشمام. نحن نحب بلدنا ونعمل لخدمته وندافع عنه. دلتا خرازو اسم بلدي، اسمو اول دسی تحت اللفظي معنا کوم د یو کلمې معنا، تر څو تاسې هغه الفاظو معنا سره اشنا شئ. یو ځل بیا تکراروم، هغه ورونه او خویندې هر هغه څوک چې غواړي عربي د صفر نه زده کړي، تاسې کولی شئ زما په یوټیوب چینل کې چې د اصغر صلاح په نوم دی، او همدا شان ویډیوګانې راځئ چې عربي ژبه زده کړو، یا العربیه دو بین یدی په پښتو ژبه سرچ کولی شئ. هلته چې دی تاسې دې چینل ته چې کله لاړئ، نو پلیلیسټ کې د اووم صنف د اتم صنف بېلې فولډرې دي، او العربیة بین یدیک یو کتاب دی چې د صفر نه موږ عربي شروع کړی، هغې ځای نه اوله ویډیو سټارټوی شئ. اول دویم دریم همداسې ځئ د صفر نه. دلته چې دی موږ د صفر نه یو، د لوړې سطحې نه ده، نو زه هم د لوړې سطحې نه، ځکه که دې ځای نه صفر ته ځو نو مشکله ده. نو همدلته چې کوم ځای نه ده همغه ځای نه شروع کوو. اسمو نوم، بلدي زما هیواد، جمهورية أفغانستان الإسلامية، أفغانستان إسلامي جمهورية. عاصمة مركز، لکه زمون کابل دی کنه. بلدي زما هیواد کابل.
اسم بلدي زما د هیواد نوم چې دی جمهوریت افغانستان الاسلامیه دی، اسلامی جمهوری افغانستان دی. عاصمة بلدي کابل، زما د هیواد مرکز پایتخت کابل دی. زما د هیواد بلدي، زما د هیواد عاصمه مرکز پایتخت کابل دی. دلته څه لیکلي؟ زما ښکلی هیواد افغانستان اسلامی جمهوریت دی. تقریبا دلته اوس دا باید لیکلي وای اسم بلدي، زما د هیواد نوم جمهوریت افغانستان، خو دا هم صحیح دی تقریبا. اوس دلته لیکلي زما ښکلی هیواد، کومه دی دلته ښکلی لفظ نشته دی که نه؟ ښه 99 نهنوي بالمئه د سلو نه، لکه فیصدي چې مونږ ښایو که نه، 99% فیصد په سلو کې، فیصد د دري لفظ دی که نه. 99 نهنوي بالمئه په سلو کې، مئه څه ته وایي په عربي کې؟ سل. نو 99 بالمئه په سلو کې 99 من سکان، سکن اوسېدلو ته وایي که نه، او سکان اوسیدونکي. بلدي زما هیواد، مسلمون مسلمانان دي. 99 بالمئه 99 د سلو نه 99% من سکان بلدي د زما د هیواد اوسیدونکي مسلمون مسلمانان دي. دلته څه لیکلي؟ زما د هیواد 99% خلک مسلمانان دي. بالکل چې همداسې ده. بلدي یقع، بلدي زما هیواد یقع پروت دی فی په وسط منځ کې قاره لویه وچه، اردو کې فکر کوم ورته بر اعظم وایي که نه، قاره لویه وچه. او آسیا، آسیا ده انګلیش کې ورته ایشیا وایي. بلدي یقع فی وسط قاره آسیا، زما هیواد، زما ملک، زما وطن د آسیا په منځ کې پروت دی، د آسیا لوی وچې په منځ کې پروت دی. دلته اوس افغانستان لیکلی که نه، دلته بلدي یعنې زما ملک، افغانستان زما ملک د آسیا د لوی وچې په منځ کې پروت دی. ومساحتها، ومساحتو، مساحت یې چې دی څومره دی؟ 650,650,000 کیلومتر المربع، 650,000 یا 6,000,000 کیلومتر مربع دی. الدول هیوادونه، المجاوره ګاونډي، همسایه خوا کې چې ورسره دي. لبلدي زما ملک ته هي، الدول المجاوره لبلدي هي ګاونډي یا همسایه هیوادونه چې دي هغه دي ایران من جهة الغرب، د غرب لوري نه، د غرب طرف نه، لویدیز طرف نه ایران، و پاکستان، او پاکستان من جهة الشرق د ختیځ پلو نه، د ختیځ لوري نه، والجنوب او د جنوب، جنوب ته پښتو کې څه وایي؟ او سویل، یعنی ختیځ او سویل کې چې دی پاکستان دی. ودول آسیا الوسطى او د منځنۍ آسیا هیوادونه چې ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان دي من جهة الشمال، د شمال طرف ته دي. والصين من جهة الشمال الشرقي، او چین چې دی هغه شمال شرقي طرف ته پروت دی. زه نه پوهېږم ولې دلته بعضې الفاظ په ترجمه کې اضافي راوړي، لکه دلته یې لیکلي دي چې د دې دپاره نه هم چې زه په دې کتاب نیوکه کوم، کتاب ما وکړو ډېر غټو عالمانو لیکلی دی. البته کیدای چې د ترجمې کې بعضې الفاظ بدلیږي را بدلیږي، لکه دلته یې لیکلي دي اسم بلدي زما د هیواد نوم، دلته یې لیکلي زما ښکلی هیواد، او بلدي یقع فی وسط زما هیواد په لویه وچه کې پروت دی، دلته یې لیکلي افغانستان د اسیا په، یعنې ضمیر باید ضمیر استعمال شي که نه، چې اشاره ورته وکړم چې هغه نو ونه وایم چې احمد، ځکه هغه هو. نو دلته بلدي زما ملک، زما هیواد افغانستان، ځکه دلته خو افغانستان په عربي کې هم راتلی شو. په هر صورت دلته اوس والصين من جهة الشمال الشرقي، چین چې دی جمهوریت پکې نشته که نه، و جمهوریت الصین نه دی، والصين من جهة الشمال الشرقي،
او چین چې دی د شمال ختیځ لوري ته پروت دی. ورپسې راځو دویمه صفحه کې بلدي زما ملک زما هیواد یتکونو جوړ شوی دی جوړ دی من د 34 څلوردېرش ولایتا ولایتونو څخه محافظه هم وایي په عربي کې ولایت ته او ولایت هم وایي. اشهرها مشهور یې چې دي بلدي يتكون من 34 ولاية زما ملک د 34 ولایتونو نه جوړ دی. اشهرها مشهور یې چې دي قندهار ننګرهار. ګورئ که جیم عربي کې که ګاف لیکل کېږي نه لوستل کېږي. زه د دې ډېر مخالف یم چې مونږ لکه نومونه بیخي بدل کو. مثلا انګلیش کې چې زمون خلک افغانستان وایي که نه افغانستان. البته زما شخصي نظر دی، زه انګلیش کې ډېر نه پوهېږم. بعضې ورونه ډېر تکړه دي انګلیش کې، زه یې پېژنم چې ویډیو ګوري. زه وایم چې نوم حد یعنې په ویلو کې خو باید بدل نه شي. اوس که ننجرهار لیکو نو باید ووایو ننګرهار، ځکه کم از کم که هغوی بیا تلفظ هم نه شي کوی. عربان قاف په ځای ګاف لولي، بیا موږ خپل ګاف ولې بدل کو په جیم باندې که نه. نو کم از کم که عربي کې ګاف لیکل کېږي نه نو تلفظ یې انشاءالله شته دی. که عربي کې تلفظ نه وي موږ خو تلفظ کولی شو که لیکلی نه شو. اشهرها مشهوري چې دي قندهار ننګرهار بلخ و هرات. هرات نه وایو ځکه هرات نوم نه دی، هرات دی. یتغیرو بدلون کوي بدلیږي جو موسم آب و هوا افغانستان حسب په نسبت د فصول السنه موسمونو د کال سره. یتغیر جو افغانستان حسب فصول السنه. د افغانستان آب و هوا بدلیږي تغییر کوي نسبت د څه لیکلي د کال په فصلونو سره. افغانستان بلدون یو افغانستان هیواد دی زراعی کرنیز یزرعو ګوره یزرعو کری یزرعو کرل کیږي. البته دا یو غټ لیول دی لکه انګلیش کې مونږه اکټیو وایس او پیسیو وایس لرو که نه. کرل کیږي پښتو کې هم همدا شی دی، یو کری یو کرل کیږي. افغانستان بلدون افغانستان هیواد دی زراعی کرنیز یزرعو کرل کیږي فیها په دې کې په افغانستان کې انواع قسمونه قسم قسم من الحبوبات غلدانه والفواکه او میوه. سپای پورا جمله ترجمه کوي. زه یو پیرې یو لفظ معنا کوم او بیا پورا جمله معنا کوم ترڅو کوم دلته خو داسې جمله بندۍ سره معنا شوې ده خو داسې معنا چې هغه د یو لفظ هم وي ترڅو کوم ورور خور ترې ګټه اخلي چې ګټه ترې والي. افغانستان بلد زراعي يزرع فيها أنواع من الحبوبات والفواكه. افغانستان بلد زراعي افغانستان کرنیز هیواد دی یزرع کرل کیږي فيها په دې کې انواع من الحبوبات. دلته د حبوباتو سره زه حیران شوم، خدای دې وکړي چې زما د هغه غلط وي کتاب صحیح وي. حبه موږ په عربي کې دانې ته وایو، حبه دانه، حبوبات غلې یا دانې. حبوب خپله جمع دی، حبه حبوب. حبوبات فکر کوم داسې به نه وي په پښتو کې حبوبات که وایي بېله مسله ده خو عربي کې باید الحبوب وویل شي که نه. والفواکه او میوه ځکه حبه دانه حبوب جمع دی او حبوبات نو نه پوهېږم چې جمع الجمع دی که څنګه دلته راوستی دی والله اعلم. نو افغانستان کې مختلفې غلې او میوې کرل کیږي. من فواکه د میوو څخه بلادي هیواد زما المعروفه پیژندل شوي. من فواکه بلادي المعروفه زما د هیواد پیژندل شوي میوو څخه دي العنب انګور، التفاح مڼې، الرمان انار، والشمام
او خټکی یا خربوزه. زه خو خټکی او خربوزه یو ته وایم، انشاءالله هماغه پېژنو به یې ټول. نحنو موږ یا موږ، نحب مینه لرو، خوښوو، بلدنا خپل هیواد، خپل ملک، ونعملو او کار کوو، لخدمته د خدمت لپاره، وندافعو او دفاع کوو، عنه لدنا. نحن نحب بلدنا، مونږ خپل هیواد سره مینه لرو، مونږ خپل هیواد خوښوو، ونعمل لخدمته او د دې خدمت لپاره کار کوو، وندافع عنه او دفاع ترې کوو. موږ د خپل هیواد سره مینه لرو، د هغه د پرمختګ او ترقۍ لپاره کار کوو او د خپلې خاورې ساتنه کوو. دلته په پښتو کې ښایسته جمله بندي کړې ده که نه؟ البته د دې ترجمې سره هغسې سمون نه خوري. راځو د دې درس مهم لغات چې دي د هغې معناوې کوو. عاصمه مرکز یا پایتخت. الصین بلد معروف، یو پیژندل شوی هیواد دی، البته معنی هم په عربي کې کړي. سکان اوسیدونکي، مواطنون یعنی د هغه وطن خلک، سیټیزنز چې ورته وایو. ندافع نحمي، ندافع دفاع کوو، نحمي ساتو، یعنی دا تقریبا نږدې الفاظ دي یو بل ته په عربي کې، تقریبا مترادفې ویلی شو، خو بیا لږ لږ فرق لري. خو ندافع معنا نحمي هم د ساتو، ندافع دفاع کوو په پښتو کې. الجو آب و هوا، موسم. الهواء تتکون تشتمل، تتکون جوړیږي، ترکیب یې دی تشتمل، شمول دی انکلوج. راځو تمریناتو ته. التدريبات. التدريب الأول أجب عن الأسئلة الآتية، د لاندې سوالونو جواب راوړئ. نو که چېرته تاسې غواړئ په دې پوه شئ، ویډیو سټاپ کړئ، خپله جوابونه پیدا کړئ، که نه بیا به نقل وکړئ. أين تقع أفغانستان؟ في قارة آسيا. كم مساحة أفغانستان؟ 650 ألف كيلومتر مربع. ما اسم عاصمة أفغانستان؟ كابول. كم ولاية في أفغانستان؟ 34. ما أشهر ولايات أفغانستان؟ دلت النمونة أخستيشي كابول، ننغرهار، قندهار، ومزار الشريف، وتخار، وهلمند. مختلف نمونة دي تاسي أخستيشي. رازو التدريب الثاني. ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. سينكا د سي عبارة بمنس کې او بخې په آخر کې کېږدئ مخې ته، او د غلطې جملې په آخر کې غلط یا کراس نښه ولګوئ. أفغانستان بلد إسلامي، صحیح دی. تقع أفغانستان في جنوب آسيا، غلط دی، سکه په منځ کې دی که نه. أفغانستان من الدول الإفريقية، أفغانستان د أفریقایي هیوادونو څخه دی، غلط نه. إيران تقع في غرب أفغانستان، ایران د افغانستان په غرب کې. ګورې زه په جغرافیه کې ډېر کمزوری یم، باید نقل وکړم اوس چې رښتیا هم په غرب کې پروت و که نه. ما ته خو ښکاري چې و. او ایران من جهة الغرب. ورپسې راځو څلورمه صفحه کې التدريب الثالث، دریم تمرین. اقرأ الكلمات الآتية بالدقة، لاندې راتلونکي کلمات په دقت سره ولولئ. ګورئ دې کې انواع الكلمة. الكلمة تنقسم إلى 3 أقسام: اسم وفعل وحرف، فلا بد أن ننتبه ونكون يعني من الجادين في هذه. اسم چې دی 3 قسمه دی، او بخی کلمه 3 قسمه ده، یا به اسم وي، یا به فعل وي، او یا به حرف وي. دینه بهر د دې حدودونه نشي وتلی. نو ګورئ
فعل ته او اسم ته غوږ شئ. انشاءالله زه پوهېږم چې تاسې ټول پوهېږئ، اسم هم پېژنئ، فعل هم پېژنئ او حرف هم پېژنئ. افغانستان، آسیا، الغرب، العنب. دا اسم دی، نوم دی، معنا یې مخکې ما کړې ده. کوم یو شی چې نوی وي هغه بیا معنا کوم. فعل ته وګورئ: تقع، تتكون، نحب، اکل. اسم چې دی نوم دی او زمانې پورې تړلی نه وي چې پخوا زمانه ده که راتلونکې زمانه ده او که حال زمانه ده. فعل کې چې دی ده به حتما یو کار کول دی او یو زمانې پورې به تړلی وي. ګوره، تقع حال دی، تتكون حال دی، نحب حال، اکل ماضي زمانه ده. یو نه یو زمانې پورې به فعل تړلی وي. حرف بیا ځان ته عموما نه ترجمه کېږي، یو څه اندازه ترجمه یې موږ تاسې کوو خو دقیقه ترجمه یې نه کېږي او په هغې کې موږ د بل حرف سره کلمې سره چې یو ځای شي بیا یې معنا کېږي. فی، من، عن، على. التدريب الرابع څلورم تمرین دی: اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة صحيح أمامها. دلته اوس موږ سره حروف وبخي حروف نه دي، کلمه ده. عن یا به حرف وي یا به اسم وي یا به فعل وي. پاکستان، بلاد. تاسې اوس دا عن اسم دی که حرف دی په فعل، یو به پکې انتخاب کوئ چې صحیح شی دی. که غواړئ دا تمرین حل کوئ، ویډیو سټاپ کوئ، تاسې حل کوئ، بیرته پلی کوئ، زه یې حلوم. عن حرف، بلاد اسم، يتغير فعل. باكستان اسم، يكثر ديريجي فعل وحرف. دا څومره صفحه وه؟ څلورمه. ماشاءالله پنځمې صفحې ته لاړو. التفاح اسم، من حرف، يزرع فعل. التدريب الخامس پنځم تمرين: استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة. دغه کلمات چې دي دا په ګټورو جملو کې استعمال کوي. یو جمله تاسې ورته پیدا کوئ، اول یې تاسې پیدا کوئ، بیا به زه پیدا کوم. جملې سختې دي، البته زه هم دغه درس مخکې نه ګورم، یو دمي ورسره مخ کېږم. اکثره وخت کې زه سختو کلماتو سره مخ شم نو بیا ستونزه وي. وسط: السفينة في وسط البحر. کشتۍ د بحر په منځ کې ده، وسط. مساحة: مساحة أفغانستان 650,000 كيلومتر مربع. الجو: الجو في كابل بارد جدا في هذه الأيام. په دې ورځو کې د کابل موسم یا د کابل هوا ډیره یخه ده. العنب: أنا أحب أن آكل العنب. زه خوښوم چې انګور وخورم. تاسې هم همداسې جملو کې استعمال کړئ. مکوه. التدريب السادس شپږم تمرین. بعضې مزاحمین پیدا کېږي اخوا دې خوا، نو زه بیا وکړم چې ما. التدريب السادس شپږم تمرین: استخرج من النص جمع الكلمات الآتية. دلته موږ مفرد کلمات لرو. الرقم 1 2 3 4 څلور کلمات لرو، څلور اسمونه لرو، اسماء لرو، نومونه لرو. دا مفرد دي، د دې جمع به تاسې د پاس نس نه راوباسئ. تاسې اول کوشش وکئ، ویډیو سټاپ کې روی باسئ او زه به هم تر څو نقل وکړم. ساکن د دې جمع به څه وي؟ سکان. بلد بلاد. فاكهة فواكه. مسلم مسلمون. انتقالیږو شپږم نمبر صفحې ته. انشاءالله دا درس به خلاص کړو. التدريب السابع: الذخيرة اللغوية. د لغاتو ذخیره ده. الوطن
ټول پوهېږئ الوطن څه ته وایي؟ هیواد. مسقط الرأس. مسقط الرأس عموما مسقط الرأس د هغه ځای لپاره استعمالیږي چېرته چې د انسان تولد شوی وي یا کوم ځای کې چې چا خاپوړی وي. پخوانه ځای چې وي که نه وایي دا زما د خاپوړو ځای دی، دا زما پیدایښت ځای دی. پخوانی ځای چې کوم ځای ته ته میلان کوي کوم ځای چې ستا په نوم یادېږي هغې ته عربي کې څه وایو؟ مسقط الرأس. السکان اوسیدونکي، القریه کلی، المدیریه ولسوالي، المنطقه پښتو کې منطقه دی، الساحه وی فلانکی ساحه ده که نه فیلډ، المیدان میدان، النسمه نفوس. دا داسې یو واحد دی چې په هغې باندې ژوندي موجودات شمارل کېږي. وایي د فلانکي ځای نفوس دومره دی، عربي کې څه وایو؟ النسمه، یا په انګلیش کې تقریبا پاپولیشن فکر کوم ورته وایو. الطقس او الجو ابو هوا ته وایي دواړه. الطقس هم ابو هوا او موسم ته وایي او الجو هم ورته وایي. نو دا د لغاتو ذخیره ده چې یو څه ډېر سخت او نوي الفاظ پکې راغلي چې دا مسقط الرأس ما لپاره هم تقریبا نوی و. الواجب المنزلي کورنۍ دنده. وګورو چې نور درس دی که نه. نه بیا الدرس الثاني دی. أجب عن الأسئلة الآتية في كراستك. خپله کتابچه کې دا سوالونه جواب کړئ. زه به هم د ځان لپاره جواب کوم، تاسې د خپل ځان لپاره جواب کړئ. دا جواب اسانه دی، هر چاته زده دی، خو تاسې هر څوک یې په خپله خوښه جوابولی شي او د هر چا هغه دید بیل دی. هل أنت تحب بلدك؟ نعم أنا أحب بلدي. آیا ته خپل هیواد سره مینه لري؟ هو زه خپل هیواد سره مینه لرم. لماذا تحب بلدك؟ ته ولې خپل هیواد سره مینه لري؟ لأني ولدت في بلدي وأنا أحبه. ما هي أشهر الولايات في أفغانستان؟ ننګرهار، قندهار. ما دين سكان أفغانستان؟ الإسلام. نو اول درسو د نن لپاره همدا درس بس دی. انشاء الله د اتم صنف دویم درس په بل درس بل ورځ وایو. تر راتلونکي درس پورې مو په لوی او قادر رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.